د ګلخانې ګازونو لومړنی ملي راپور خپور شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د یادې ادارې د کلي حشمت خان د غونډو په تالار کې د افغانستان د ګلخانې ګازونو د موجودۍ د ملي نوملړ د راپور مخکتنه او د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کنوانسیون ته د افغانستان دویم ملي راپور د چمتو کولو پروژې د اختتامي غونډه ترسره شوه. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سرپرست او مسلکي معین د ګلخانې ګازونو په اقلیمي بدلون کې د افغانستان د ونډې او د هیواد پر چاپیریالي وضعیت خبرې وکړې. ولې دا راپورونه موږ جوړوو؟ د دې لومړی خو موږ د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کنوانسیون کې مکلفیت لرو، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه. دوهم، موږ مکلفیت لرو ترڅو د خپلو برنامو، پلانونو، طرحو، تحقیقاتو د هر مورد دپاره چې موږ د اقلیم بدلون په برخه کې کار کوو د هغو دپاره بیسلاین یا هغه ابتدایي وضعیت معلومات باید موږ په لاس کې ولرو. په یاده غونډه کې د اړوندو ادارو، د نړیوالو مؤسسو استازو، کابل پوهنتون استادانو، د دې ادارې یو شمېر رئیسانو او کارکوونکو ګډون درلود. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي بدلون رئیس د ګلخانې ګازونو په هکله زیاته کړه. در این حال فعالیت هایی که در این راستا در قسمت تهیه راپور گنجانیده شده، نه تنها این بیانگر فعالیت هایی بوده که ما را رسیدگی به چالش های تغییر اقلیم کمک میکنه، بلکه هم استراتژی ها و روندها و برنامه‌ریزی های دولت جمهوری افغانستان در راستای دسترسی و غرض تطبیق اهداف انکشاف پایدار ما را دقیقاً کمک میکنه. په کابل کې د UNDP موسسې کارمند د یاد راپورونو د جوړېدو او څرنګوالي په تړاو معلوماتي پریزنټیشن وړاندې کړ. چیزایی که در پریزنتیشن ما شما داریم سر متدولوژی گپ میزنیم که کدام متد ما بر از تهیه از راپور استفاده کردیم و سر یک بسیار خلاصه کوتاه خود از این راپور که راپور چی است، چند سکتور در بر میگیره، سکتور انرژی است، پروسه های صنعتی، زراعت است و زباله است. په پای کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسلکي معین د اړوندو ادارو له استازو څخه غوښتنه وکړه چې هر وزارت باید د ګلخانې ګازونو د راپورونو په اړه خپل مسؤلیت ادا او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره همکاري وکړي.